ځکه چې هلته کښېنه هلته دقه یو بحث روان دی هغه دا چلو کو ده دا چلو کو د داسې وکړو د دومره وکړو ما دومره جمع کړو چې کوم په دې قصه کې نه دی هغه په کې به راولګي چې یاره دا خو دا ټوله دنیا کې زمانه مخکې لاړه او زه شاته پاتې شوی یم دا خو دنیا دوی ټوله یو نړۍ کړه ویې خوړه او زه پاتې شو ما دې ته سوچ لاړ چې دا خبره د ماحول نه ورانېږي چې کله خواوشا کې ماحول ټول د مقابلې ماحولي نو بیا سړی په خپل هم په هغې کې ورپرېوځي لکه اوس یو سړی د ښه ښایسته ژوند یې تېرېږي 2-3 کمرې کور یې دی او 2-3 ټیمه روټۍ ورته میلاوېږي ښه په حیا او په عزت دی په دې اکتفا نه کوي ځکه چې دې ته ماحول داسې جوړ شوی دی چې دا دې ته هېڅ هم نه ښکاري او ماحول داسې جوړ دی چې د دین په باره کې څوک خبره نه کوي لکه دا بس زموږ په محفلونو مجالسو کې نه کېږي چې یاره د پلانې په دیندارۍ کې ډېر مخکې تللی دی هغه الله ته به ډېر نږدې او دغه سړی ګوره ګناهګار دی دا کول نه په کار ولا او دا قسمه خبرې نه کېږي نو ځکه زموږ ذهن هغه طرف ته نه ځي چې موږ په دین کې مقابله وکړو زموږ ذهن همیشه دغه طرف ته ځي چې موږ په دنیا کې مقابله وکړو زه تا نه مخکې شو او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي د دنیا راواله او ګزارې کوته د دنیا راواله او ګزارې کوته او دا ورته ووایه چې زه الله پیدا کړی دی دپاره نه یم چې زه په دې کې مقابلې وکړم زه الله پیدا کړی خپلې بندګۍ دپاره یم مؤمنان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله وایي مؤمنان خو د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېږي د دنیا الله ما سره لوز کړی دی الله ما سره لوز کړی زه به تا د رزق در کوم محنت کوشش به زه کومه خپل لاس به وهم زما چې څه په نصیب کې ماته میلاوي څه ضرورت دی چې زه مقابلې کوم او څه ضرورت دی چې ته زما نه مخکې کېږي او زه تا نه مخکې کېږم او څو ورځې ژوند دی هغه څه چې زموږ په نصیب کې دی هغه به الله موږ له راکوي ته لږ محنت کوه لږ کوشش کوه خو دومره چې مقابلو ته خبره ورسي او دقه یو باس رواني که نه زما دا خبرې غلطې دي دا مسافر چې کینې دا باسونه کوي که نه کوي مسافر خو پرېږده چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي دا واوره چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي او د کور نه راوځي دا باس روان دا وګوره د په سعودي عرب کې 15 کاله کار وکړو د 2 چته بلډینګ ودرو تاسې کړي دي تا 20 کاله تېر کړي تاسې کړي دي لکه دا ټول خلک یو شان خو نه دي دا رزق خو الله تقسیم کړی دا سره زور خبره ده محنت خو هغه هم کوي غریب لګیا دی خپل کار کوي خو چې په نصیب کې نشي ته اوس دته په زور دا وایي چې دا 15 کاله یې تېر کړي د ځان له بلډینګ جوړ کړو او دا وګوره د 10 کاله تېر کړي نن دی په دیزي باندې د دا ګډ تجارت دی هلته هم دا خبرې ټولې روانې دي مشران دې هم په دې تیزوي زموږ دې ماحول ته وګوره یعنې مشران هم تاته دا غیرت په دقه راته کې وګوره پلاني ته وګوره بې غیرته هغه بل پلاني ته او هغه بل ته او هغه بل ته او تا کې غیرت نه راځي په دقه کې سړی رالوی شي ستا څه خیال دی چې دی بوډا شي دنه به دا خوی وځي څه چل به وشي چې بوډا شي څه چل به وشي نور به هم زیات شي بوډاګانو سره چې کېناستې د هغوی خو د ځمکې نه علاوه بله خبره نشته الا من رحمه ربي ګناه ورته نشته ځکه چې هغه داسې ماحول کې رالوی شوی چې هلته یو خبره کېږي بس که چېرته زموږ ماحول داسې وی چېرته د دیندارۍ بحث کېږي په دین کې د یو بل نه مخکې کېده غواړي قرآن زه یادوم زه کوشش کوم چې دا پلاني نه مخکې شم دا نه مخکې نن یو ملګري ما ته د پاکستان نه د یو ملګري ویډیو راولېږله ابسې تللی کور ته ملاقات له نو بیا د هغه نه تپوس کوو چې لکه تا څنګه ماشاءالله ګیره دې پرېښوده والله نیغې لارې ته راواړولې قرآن او حدیث باندې عمل نو هغه دا ووایي چې زه ورته یاد کړم چې یعنې 2014 کال که څه وي د هغه وخت نه ما د بیانونه اورېدو او الله په ما رحم وکړو نو د هغې نه بعد بیا ما قرآن یادول شروع کړو چې دا مونږ خو ډېر شاته پاتې شوي دا قرآن یادول غواړي دا دین زده کول غواړي نو قرآن مې یادول شروع کړو اوس ما ته وي 4 سپارې پاتې دي 6 سپارې مې یادې کړي دي او 2 میاشتې بعد که 3 میاشتې وي 3 میاشتې یا 2 میاشتې بعد زما دستاربندي ده ما قرآن یاد کړو ښه څنګه یادې سحر منځه نه بعد 1 ګنټه دا زه د استاد سره لازم تېروم د هغې نه بعد بیا خپل کار لازم دی ونه چې کار مې پرېښودی لکه دی بعضو ته چې ووایي چې دینداري کوه نو دنیا سره به څه کوم نو تا ته چا ویلي چې دنیا پرېږده او تا ته چا ویلي چې مزدوري پرېږده موږ تاسو مزدورۍ نه منع کوو خپکې ورجه ورله نه وځه خو دومره وخت ورکه چې د دینداري پکې کوه
نو هغه دا وی چې زه ګنټه سحر منځ نه به دا لازم زه استاذ مې نیولی د هغه سره قرآن یادوم د هغه وخت نه د اوسه پورې او اوس ورته 3 سپارې پاتې دي او قرآن به یاد کړي که چېرته زموږ دا ماحول داسې وی لکه څنګه چې دې ورور دا سوچ و چې یاره دا خو موږ ډېر شاته پاتې شوي د قرآن یادول غواړي نو څومره موږ مخکې تللی ښه د ده سره که خواوشا کې بل څوک و د هغه دا سوچ وي هغه به هم دا چل شروع کړی ځکه چې هغه هم کوشش کوو چې د ده نه مخکې لاړ شي که نه یو عالم چې ناسي مثال کې بیان کوي یا یو ملګری بیان کوي او داسې معلومات ډېري دیندار مسلمان دی پس کېږي ده ته چې یا الله داسې علم ما سره وی او یا الله داسې پوهه ما سره ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حسد نه دی جایز مګر په 2 کارونو کې حسد چې هغې ته غبطه وایي د دې ګنجایش په 2 کارونو کې دی حسد حالانکه حسد حرام دی صرف په 2 کارونو کې یو هغه سړی چې الله ول علم ورکړی دی او دی د ارمان کوي چې دغه شان علم ما سره وي یا بل روایت کې راځي چې د قرآن تلاوت کې قرآن ورته یاد دی او ډېر ښایسته انداز کې کوي او سړی ارمان کوي چې داسې ما ته یاد وي او ما هم دغه شان کولی او دویم هغه سړی چې الله ول مال ډېر ورکړی او دی د الله په لارو کې لګوي او ته ورسره غیبته وکړې په دې پسخېږي ورته چېرې داسې ما سره وی ما به هم لګولی الله په لار کې موږ خو دې ته نه پسخېږو موږ خو لینډ کروزر ته پسخېږو موږ بنګلې ته پسخېږو موږ 3,000 ریاله تنخوا ته پسخېږو موږ ډېرو ودونو ته پسخېږو موږ بس دغه کیسې دي زموږ نور څه دي موږ د ځمکې ټوټې ته پسخېږو چې ځمکه هم ډېره شوه نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا امر موږ ته الله کړی دی چې تاسو تادي کوئ په نیکیانو کې او د یو بل نه مخکې کېږئ سورة آل عمران کې الله وایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله وسارعوا يوبل مخكي شيء تاديو كي